سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راترک روغ اوسئ. نن ویډیو کې درته 9 هغه مهم شیان وړاندې کوم چې په ترسره کولو یې یو فعال شخص او جذاب شخصیت به له تاسې جوړ شي. اول، هغه فعال خلک له انټرنیټه بده استفاده نه کوي. ټولنیزې رسنۍ په ډیر فکر او تدبیر سره کاروي. هسې خپل وخت په بې ځایه بحثونو او ویډیوګانو نه تیروي، بلکې په ډیر منظم ډول سره ترې استفاده کوي. دوهم، فعال خلک ریښتیني او خوشبین وي. هغوی له بدبینۍ ځان ساتي، هیڅکله بې ځایه منفي فکر نه کوي. دریم، هغه خلک چې انجونی ښځې یې فعاله بولي، هغوی ورزش کوي او په همدې سره د لا نور ابتکار او فعال اوسېدو لپاره ځان چمتو کوي. څلورم، فعال خلک هغه څه خوري چې صحت او د مخ پوست یعنې ښکلا ته یې ګټه رسوي. له بې ځایه او له حده ډیر خوراک ځان ساتي. پنځم، فعال خلک بشپړ خوب کوي. په داسې ځای کې هره شپه 8 ساعته آرام خوب کوي، ځکه بشپړ او آرام خوب د انسان فزیکي او رواني روغتیا ته ډیره ګټه رسوي. شپږم، فعال خلک لوستل کوي. ډیر وخت په لوستلو تیروي، نه په کاش او ویش. له هرې لوستنې نوې زده کړه کوي او عملي کوي یې. اووم، هغه خلک چې فعال دي، هغوی له خپل کار او مسلک سره مینه لري او کارونه په ډیره مینه پر مخ وړي. اتم، فعال خلک هر څه ځان ته تصور کوي او داسې تصور چې زړه کې وایي ممکنه ده دا کار وکړم، یعنی د کامیابی خیال او تصور لري. او نهم، فعال خلک ډیر خو مناسب کار کوي. هغوی نه ستړي کیږي، د اهدافو لپاره ستړیا ته نه ګوري. کار کوي خو ځان او ټولنیز ژوند ته هم پام کوي.